او د وزن د کمیدو سره یا خو هغه ټیک شي، مریض پکې د دوی نه خلاص شي، په 80 کیلو کې دا صرف 8 کیلو کم کی، دا 72 کیجی شي، نو دا د 10% وزن د کم کو. سیلز غټ وي نو ډیر غټ سیل ته ډیر شوګر پکار وي، چې کله سیل ورکوټي شي وزن کم شي نو لږ شوګر پکار وي، د خوب ټیک نه وي. دا د شپې خړلارم کوي، دا چې سهار پاسي دا دمنه وي، اسویلی کوي، د خوب نه پوره کیږي او نه دا دمکی کې په خوب باندې. اډو کې د انسان د 15 کالو پورې دا مضبوطیږي، د هغه نه پس ته اډو کې همغه مضبوطیا باندې ودرېږي، جوړونه به خرابېږي، آسټیوارترایټس او داسې نور ډېرې بیمارۍ به کېږي. تا منټل هیلث یعنې ستا ذهني سکون ته میلاو شي. څه داسې بیمارۍ یا مسلې چې د انسان د وزن سره تړلې وي او د وزن د کمیدو سره یا خو هغه ټیک شي، مریض پکې د دوی نه خلاص شي، او یا کو راتلونکي وخت کې هغه انسان ته د هغه بیمارو یا د مسلو امکان وي، نو هغه امکان ډېر زیات کم شي. نن به زه تاسو سره چې یو انسان خپل 10 کیلو یا د خپل د وجود د وزن 10% وزن کم کړي. لکه مثلا کو د یو انسان وزن 80 کیلو دی نو د 10% وزن 8 کیلو دی. لکه کو په 80 کیلو کې دا صرف 8 کیلو کم کی، دا 72 کیجی شي، نو دا د 10% وزن د کم کو. داسې کو یو انسان 90 یعنی 10 کم 100 کیلو دی او د خپل 9 کیلو وزن کم کو، نو دا د اصل کې 10% وزن کم کو. نو د 10 کیلو یا د 10% د وزن کمیدو به یو انسان ته څه فائدې ملويږي. د ټول اول بلډ پریشر دی. تاسو ته پته وي چې کله بلډ پریشر د 130 نه سیوا شي نو یا خو مریض دوی اخلي یا به ډیر زیات پرهیز کوي. اوس مثلا یو مریض 80 کیلو دی او د بلډ پریشر 140 دی، نو دا د بلډ پریشر لپاره دوی اخلي. د خپل وزن د 80 کیلو نه 80 کیلو کو یا 82 کیلو کو لکه 10% کم کو، دا به د بلډ پریشر د دوی نه خلاص شي، ځکه د بلډ پریشر به اتوماتیکلی د 140 نه 130 شي. لکه مثلا د دې خبرې مطلب دا چې 10 کیلو وزن کمول ستا بلډ پریشر په 10 mm of Hg باندې کموي. د 10 کیلو وزن کم کو نو د بلډ پریشر د 140 نه 130 شو، 130 نارمل دی، نو دا دوی به اوس نه خوري. داسې کو یو کس د هغه بلډ پریشر 130 یا 132 34 دی او دته دا خدشه د روان وخت کې بلډ پریشر کې دی شي د خپل 10 کیلو وزن کم کو د بلډ پریشر به 122 یا 120 شي، نو دا به د خدشه به کم شي، د راتلونکي وخت د بلډ پریشر د کېدو امکان به کم شي. دویم دی شوګر. کله چې یو انسان خپل 10 کیلو وزن کم کی، د نهاري شوګر ست چې فاسټینګ بلډ شوګر وي دا به 80 ملي ګرام پر ډیسی لیټر باندې کم شي. څنګه چې لکه سیلز د انسان په وجود کې سیلز غټ وي نو ډیر غټ سیل ته ډیر شوګر پکار وي، چې کله سیل ورکوټي شي وزن کم شي نو لږ شوګر پکار وي. نو هغه انسولین چې کم غټ سیل لپاره ډیر شوګر سیل ته د نکیدو لپاره پکار وي، اوس کم انسولین پکار دی، نو د شوګر مسلې هم ورسره یا خو کمیږي یا حل کیږي. دریم خوب دی. یاد ساتئ چې دا په خوب کې د انسان د ساه د اغیستو رفتار او د زړه رفتار دا دواړه کمیږي. ساه چونکې موږ په پیپړو باندې اخلو او دا موږ پیپړې لکه پړسو او کمو، نو وازګه یا په دې د پاسه چې کم وزن وي دا چې کله په انسان کې زیات وي د خوب ټیک نه وي. دا د شپې خړلارم کوي، دا چې سهار پاسي دا دمنه وي، اسویلی کوي، د خوب نه پوره کیږي او نه دا دمکیږي په خوب باندې. کله چې یو انسان خپل وزن کم کی د خوب به ټیک ټاک شي. دریم او ډیر ضروری پکې د اډوکی هیلث او د جوړونو درد کمول دي. تاسو ته پته وي چې د اډوکی د انسان د 15 کالو پورې دا مضبوطیږي، د هغه نه پس ته اډوکی همغه مضبوطیا باندې ودرېږي او بیا د انسان یاد ساتي چې په 15 یا په دغه کلونو کې اکثر خلک د غوي وزن ډیر کم وي، د سلیم سمارټ وي، وروسته وزن د 30 یا 40 سال نه پس سیوا کیږي. نو کوستا وزن اډوکی همغه دی، همغه کونټي دا او ته په وزن زیاتې نو په هغه باندې به بوج راځي، جوړونه به خرابېږي، آسټیوارترایټس او داسې نور ډېرې بیمارۍ به کیږي. کو ته وزن کمې نو ته خپل د اډوکی چې څومره هیلث دی یا د هغې څومره طاقت دی، ته خپل وزن یا د هغې باندې چې کوم بوج راوستل دي هغه ته د هغې مطابق راولي، نو ستا د اډوکی مضبوطیا او ستا د جوړونو درد به ختمیږي. او اخیری پنځم پکې ډیر زیات ضروری منټل هیلث دی، لکه ستا انزایټي او ډیپریشن، ستا د مزغو چې کوم آرامتیا ده دا د وزن د کمیدو سره راځي. داسې ډیر شیزونه چې د وزن د غټېدو سره په مزغو باندې بوج راځي هغه د وزن د کمیدو سره کم شي او ستا منټل هیلث یعنی ستا ذهني سکون ته ملاو شي. نو دا یو 15 داسې ضروری فائدې وي چې کم تاسو ته د وزن صرف د وزن د کمیدو سره ملاويږي. یاد ساتئ چې دا به داسې فائدې وي چې د کې تاسو نه نور دوی یا د دې بیمارو لپاره نه دوی نه ډیر زیات پرهیز کړی دی، صرف تاسو خپل وزن کم کړی دی. د وزن په کمیدو باندې زما چې وزن به څنګه کمي یا څه داسې ورزشونه دي دوايانې دي چې په هغه وزن کمي. یا ساتئ دوايانې د وزن د کمیدو لپاره اولنې شیز نه دی.
په دې باندې یو ډیره ښایسته او تفصیلي ویډیو زما په چینل کې پراته ده، تاسو هغه کتلی شئ. د هغې نه به تاسو ته اندازه وشي چې څنګه یو انسان کولی شي چې خپل وزن کم کړي.